د لوړو زده کړو سرپرست وزیر او ورسره عمل پلاوي کاپیسا ولایت ته د یوه رسمي سفر په ترڅ کې له البیروني پوهنتون څخه لیدنه او څارنه وکړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب د البیروني پوهنتون له مشرتابه پلاوي، استادانو، محصلینو، د کاپیسا والي او د ولایت مقام له نورو مسؤلینو سره په یوه غونډه کې له استادانو او محصلینو وغوښتل چې د خپل مسلک په واسطه د مظلوم ملت خدمت وکړي. دا سي انجینر او ډاکټر او پیلوټ درته غواړم چې د افغانستان په خاوره دې خوا بدیږي، د افغانستان په عزت دې خوا بدیږي، د افغانستان په حریت دې خوا بدیږي، د پلار او نیکه په اسلام او په عقیده دې خوا بدیږي. داسې محصل درته غواړم، زه دې په خدمت کې یم، هر څه مو درته قربان دي. دغه راز د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د څېړنو ارزښت په کتو په 25 اماراتي تحصیلي بنسټونو کې د څېړنې معاونیتونو د ایجاد خبر ورکړ. 25 نه زیات موږ معاونیتونه په اسلامي امارت باندې منظور کړه، ځکه پوهنتون د مکتب څخه جلاوالی په دې کې دی چې په پوهنتون کې باید د تعلیم ترڅنګ تحقیق موجود وي. د تحقیق لپاره د یو مرکز اړتیا وي. دا مراکز مو په منظور کړي دي، معاونیتونه هم په منظور کړي دي چې زموږ شاګردان په صحیح شکل باندې تربیه شي. لابراتوارونه چې په تحصیل کې اشد ضرورت دی، یو محصل چې په سیم کې خپل درس ووایي، عملي میدان کې مجبور دی چې شی عملي کړي. دا اکثره پوهنتونو ته مو په تېر کال کې بودیجه ورکړې ده، مصارف هم په کړي دي، په میلیونونو افغانۍ هم په مصرف کړي دي د دې لپاره چې د جبهچیانو سالمه تربیه وشي. وروسته د کاپیسا والي قاري احسان بریال د البیروني پوهنتون استادان وستایل او ویل چې په سختو شرایطو کې د هیواد د بچیانو روزنه کړې ده. همدارنګه د البیروني پوهنتون رئیس پوهنوال ډاکټر احسان الحق نیازي او د استادانو په استازیتوب د حقوقو پوهنځي رئیس د یاد پوهنتون او استادانو یو شمېر ستونزې او وړاندیزونه وړاندې کړل چې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له لوري د همکارۍ ژمنه ورسره وشوه.